حامدا ومصليا ومسلما ومباركا وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشاورهم في الأمر. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وأمرهم شورى بينهم. صدق الله العظيم. دما قدرمنو مؤمنو ورونو، دی موجوده ملاحظاتو په درشل کې او د دې اوسنۍ جرګې د راغونډېدلو په مناسبت باندې زه خپلو مخلصو دوستانو ته خپل د زړه راز او پیغام رسوم. خدای دې وکړي چې هغه مسؤلو مراجعو سره شریک کړي، که په خپله څه اضافي ورسره غواړي هم، او کنې دا د ما امانت ورسوي هم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. د موږ زړونه دردیږي په موجوده حالاتو باندې، او وس هم دغومره رسیږي. موږ د دې خپل وس مطابق باید چې څه له وسه کیږي هغه سرته ورسوو. پرته له هېڅ بل مقدمې څو پیشنهاد دي زما په زړه کې. لومړی دا چې مشترکین او شرکا د دې مجلس دي، که هغه علما دي، که مخور دي، سپینګیري دي، مشران دي، خو الحمدلله هغه با احساسه خلک دي چې دلته د یو احساس په نیت باندې راجمع سوي. هغوی په دې مجلس کې هر یو ځان مسؤول او خدای پاک عز وجل ته جوابدeh وبولي. د الله د رضا دپاره هر خبر او هر مشوره چې ورکوي د الله د رضا دپاره، د الله د دین د بهتري او د ترقي دپاره دی ورکوي، نه د حکامو او د مسؤلینو او د دولت د اراکینو د خوشحالي دپاره. هغه مشورې دی ورکوي چې هغه د دوی د ایمان تقاضا وي، د عقل تقاضا وي، او د دې وخت تقاضا وي. او دا هم په دې ملحوظ باندې لکه چې وویل چې د الله د رضا په خاطر باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک انسانه الله رضا کوي او د انسانانو د خفګان خیال نه کوي، نو د الله انعام ورسره دا ده چې هغه انسانان به هم الله ترې راضي کوي. او که څوک بندگان راضي کوي او د الله د رضامندۍ خیال نه کوي، العیاذ بالله، نو الله جل جلاله به هغو انسانانو ته حواله کوي او هغه به پرې باندې مسلطیږي چې هغه دوی حق د هغو په باره کې کتمان کړی ده. نو له کتمانه د حق مو د الله تبارک وتعالی وساتي، یو معقول او اسلامي پیش منظر وړاندې کړي او مخته کړي، تر څو پورې چې نه اسلام بدناموي، نه مسلمانان بدناموي، نه نظام بدناموي، او دا د دې نظام په خیر باندې هم ده. که تملق وسي العیاذ بالله، چاپلوسي وسي، او نږدې لنډ اهداف، دنیوي اهداف هغه مد نظر ونیول سي، نو دا انسان تر هغه اصل چې څوک چا څخه خرابی جوړیږي تر هغو هم بدتره دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد ده چې ان شر الناس منزلة یوم القیامه من اذهب دینه بدنیا غیره، او کما قال. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بدترین د انسانانو د قیامت په ورځ د خدای په نزد باندې هغه څوک ده چې دین یې، ایمان یې، معنویات یې د نورو انسانانو د دنیوي منافعو په بدله کې ولاړل، ده ته هیڅ هم په لاس ورنغلو. که منافع په لاس ورغلل نورو ته ورغلل، او دی دغسې محروم دی الله حضور ته،
معرا او محروم دی الله حضور ته بیا پیشیږي. نه، هر معامله، هر گفتار و کردار او هر تصور و سنجش چې کوو هغه به د الله د رضا دپاره، د اسلام د نیکنامي دپاره او د دین د سرلوړي دپاره، د دغه نظام د بچاو دپاره، نه نظام هلاکت و مهلکې ته د دیکه کولو دپاره او د خپلو مفاداتو په ملحوظ باندې. دا اول پیشنهاد او عریضه د ما ده. دومه عریضه د ما، دوم پیشنهاد مې دا ده چې باید د مسئولین د نظام فوراً له همدغه جلسې او جرګې د اساسي قانون د یو دولتي نظامنامې د یو دولتي لایحه عمل په تصویب او تصنیف باندې په کار پیل وکړي. د هغې دپاره کمیسیون مقرر کړي. هغه مسودات چې له امان الله خان یا له یو ریخوا کوم پیدا کیږي د امان الله خان له نظامنامې رانیولې تر دې اوسنیو اساسي قوانینو پورې ټول په خپل مخ کې کیږدي. د خذ ما صفا او دا ما قدر په بنیاد باندې خذ ما صفا دا ما قدر د دې په اصل په بنیاد باندې هغه سوچا نفعمن فایدمن هم د عقیدې دپاره، هم د اسلامي اعمالو دپاره، هم د اسلامي حیات و زندگی دپاره، هم د انسانانو د مسلمانانو د دې ملت د اوسایي دپاره په ګټه او په نفع باندې دي هغه ترې راواخلي او څه د اضافتوب گنجایش اضافه کی او دا ما قدر کوم سی مقدرات دي، کوم سی نامطلوب دي، کوم سی ټکر دي د موږ تاسې له دین سره، له عقایدو سره، له ارزښتونو سره هغه دې کې پرېږدي. نو د اساسي قانون موجودیت په یو ملک کې، په یو نظام کې دا بالکل ضرور ده. او دا یو خبره چې خلک ځینې کوي چې موږ قرآن لرو، قرآن د موږ اساسي قانون ده. قرآن خو د موږ یو دینی اسلامي آسماني قانون ده، د ټول حیات قانون ده. موږ باید د خپل محوطې او د خپل جغرافیې د نظام د چلولو دپاره یو لایحه عمل د همدغه آسماني دین په رڼا کې باید ولرو. دا له هغه سره هیڅ ټکر نه لري، بلکې دا د هغه آسماني دین د تطبیقولو د تعمیلولو دپاره به یو لایحه عملي، یو طریقه کار به وي. نو دا دوهم پیشنهاد. دریم پیشنهاد و عریضه مې دا ده چې له همدغه جلسې وروستو او د دغه جلسې په نتیجه کې باید د یو نظارتي ملي مجمع په نامه باندې د خبرو د علم د دین دانسته خلکو، د دنیا دانسته خلکو او د خبره خلکو، د ماهرو خلکو، د عاقلو خلکو او د مسلمانو متدینو مؤمنو خلکو یو باصلاحیته جرګه تشکیل کړي چې د هغو طرز تشکیل او د هغې د انتخاب او د ټاکلو، د هغو د وخت او د کار کولو، د صلاحیتونو د تسجیلولو دا مصوبه به هم په اساسي قانون کې موجوده وي، هغه مقرره به په هغې کې موجوده وي. نو یو نظارتي شورای چې هم له سنا کفایت وکړي، هم له پارلمانه کفایت وکړي. موږ له هغو لعنتو خلاص وو چې کله د سنا انتخابات کیږي، کله د پارلمان انتخابات کیږي، کله د ریاست جمهوری انتخابات کیږي او د ملت ټوله هستي و دارایي په هغو کې مصرفیږي. نو هغو ته به ضرورت نه وي. دا به یو مقتدره باصلاحیته ملي شورای، د علماو شورا به وي، د خبره خلکو، د اهل خلکو شورا به وي. او دا دریم سو. او څلورم پیشنهاد و عریضه مې دا ده چې موږ باید د تعلیمي نصاب په اړه تر 12مه صنفه پورې موحد و واحد نصاب ولرو او د هغه واحد نصاب د جوړولو دپاره له همدغه ځایه څخه کمیسیون مقرر سي و مجمع و ټولنه مقرره سي او یوه د هغه دپاره مسوده تیاره کړي او تر 12مه صنفه پورې د بکلوریات تر درجې پورې هلته د موږ چې له 12مه صنفه څوک خلاصیږي هم له صرف و خبري، هم له نحوي خبري،
هم له ترجمې د قرآن خبري، هم له احادیثو معلومات لري، هم په فقه کې کوم ضروري مسائل دي هغه ورته معلوم وي، او هغه که د یو جماعت خطابت خطابت کولای شي، که امامت یې کولای شي، که د یو دفتر لیکوالي هغه کارکردګي هغه کولای شي، په صادره واردة باندې پوهیږي، په اداري اموراتو باندې پوهیږي، له تاریخ سره آشنا وي، هغه اعدادي علوم چې د وروسته رشتو د تخصصاتو دپاره لکه په طب کې، په ساینس کې، په هغو بارو کې، په هغو علومو دپاره دی هغه اعدادي تیاری یې تر 12 صنف پورې ورته سوی. نو یو واحد او موحد نظام باید ولاړ شي. هم به استادانو دپاره کار پیدا شي، هم به د علماو دپاره کار پیدا شي، هم به د موږ دغه دوګانه سلسله د تعلیم چې د بېدینانو، د لیبرالانو او د غرب زدګانو په جبر او په فشار په وجه باندې او په مجبوریت په وجه باندې مسلمانان ورته اړ سوي دي چې دیني شعبه ځان ته کي، ولې هغه شعبات د دوی چې کوم هلته وو هغه کافي نه وو، هغه د ملت دپاره جوابدeh نه وو، هغه له دین سره برابر نه وو، هغه محیط و چاپیریال له دین سره سمون نه لارو. نو ځکه خو دا نصابونه په 2 شقه باندې تقسیم سوي دي چې معاصر نصاب ده او شرعیاتو نصاب ده، دینیاتو نصاب ده چې یا مدارس دي یا مکتبونه دي. دا مدرسې او مکتبونه باید یو په بل کې منظم سي، یو نصاب ولري، استادان هم له دغو علماو، هم له هغه معاصرو علماو، له هغو څخه یې استادان هم وي، هم به د استادانو دپاره کار پیدا وي، هم به نصاب واحد وي، هم به توحد و وحدت ملحوظ کړی، هم به جامعیت په علم کې راوستی. نو دا طریقه ده. او له 12 خواته بیا خپلې د تخصص رشتې دي، هغه رشتو انتخاب بیا د هغو محصلینو ده، د هغو طالب علمانو ده. که څوک په شرعیاتو کې تخصص غواړي، که څوک په ساینس کې تخصص غواړي، که څوک په طب کې تخصص غواړي، په اقتصاد کې تخصص غواړي، په سیاست او اداره کې تخصص غواړي، هغه بیا د هغو کار ده. هغه به له هغه یې خواته تر ماستري او تر دکتورا پورې خپل تخصصونه بیا له هغه وروسته اخلي. هلته به بیا شعبې او شقونه جلا کیږي. له هموسه خبیر خلک، با استعداده خلک د یو کمیسیون په شکل باندې د دغه نصاب د توحید دپاره د جوړولو دپاره وټاکل سي. څه جزئي عرایض مې نور هم په ذهن کې سته، خو په دې ځای باندې اکتفا کوم. الله تبارک وتعالی دې وکړي چې د که چېرته حق او په دې باندې دین فایده مرتبه وي، دین ته مو ګټه وي، دنیا ته مو ګټه وي، ژوند ته مو ګټه وي، نو الله تبارک وتعالی دې مشرانو ذهن ته ورسوي او د هغو په ذهن کې دې الله واچوي. الله دې د هغو په ذهن کې تر دې ښې مشورې واچوي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات.